بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانیار څېړنیز فرهنګي بنسټ د ښوونیزو خپرونو درنو لیدونکو ستړي مسئ. د درسي پروګرامونو له لړۍ څخه د ژورنالیزم د درسونو لرو احسان الله سمون هرکلی کوم. موږ نن د ژورنالیزم په پیژندنه او تاریخچه باندې بحث لرو. راځئ. د ژورنالیزم په اړوند باندې بیلابیل نظریات موجود دي. د ژورنالیزم د علم په اړوند باندې ځینې خلک علم بولي، ځینې هنر بولي. په پیژندنه کې ځینې د یادښتونو کتابچه بولي، ځینې لنډ معلوماتي لیکل ژورنال بولي، ځینې یعنی د نړۍ د بیلابیلو ډکشنریو او د بیلابیلو فرهنګونو کې ژورنالیزم ته بیلابیل تعریفونه موجود دي چې ځینې به راواخلو. کیمبریج ډکشنري وایي په ورځپاڼو او مجلو کې د خبرونو، مقالو د راټولولو، لیکلو او خپرولو یا په راډیو او ټلویزیون کې د خپرولو کار ته ژورنالیزم وایي، او څوک چې دغه چاره مخته وړي هغه ته ژورنالیست وایي. راځو د ژورنالیزم تاریخ ته. یوه یادونه زه ضرور بولم چې د ژورنالیزم په پیژندنه بل تاریخچې وروسته هم بحث کوو، نو ښه ده چې اول تاریخ ته راسو. د ژورنالیزم تاریخ یوه پراخه او پیچلې موضوع ده. ژورنالیزم له پیړیو راهیسې له ټکنالوژۍ، سیاست او ټولنیزو بدلونونو سره په هر دوران کې پراخه وده کړې ده. د تاریخ په جریان کې په شرق او غرب کې له هر تاریخي تحول، له هر انقلاب سره ژورنالیزم هم غوړېدلی ده. رنګارنګ پرمختګونه یې کړي، رنګارنګ خطرونه ورباندې راغلي دي او رنګارنګ انکشاف او شاته تګ یې کړی ده. دلته په ځینو کلیدي مرحلو او پرمختګونو تم کېږي تاریخ په جریان کې په ژورنالیستي بهیر کې. اول د ژورنالیزم لومړنۍ بڼې. ژورنالیزم په پخوانیو وختونو کې کله چې خبرونه د خولې له لارې په لاس لیکل شوي خبرونه او د ورځپاڼو په لومړنیو بڼو خپرېدل. یعنی په دې هم بحث کوو چې ورځپاڼو لومړنۍ بڼې سره کمې، مثلا پوسټر او یا دیوالي جریده به وه، د ښار په منځ کې به په یو خاص ځای کې موجوده وه، لاندې به خلک ورته ولاړو لاین او هغه به یې مطالعه کوله. امکانات، رنګ، کاغذ، کلام، سیستم دومره موجود نه و، لیکوالان دومره ډیر نه وسی، هر کور هر فرد ته ورسوي. د رومن ایکټا ډیورې نه چې شاوخوا له میلاد نه 50 کال وړاندې خپور شو، یو له پخوانیو پیژندل شویو ورځپاڼو څخه شمیرل کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه به د نننۍ یا د منځنۍ وروستیو پیړیو د سټنډرډ ورځپاڼو غوندې نه وه. کمۍ به یې لرلې، مثلا معیارونه به نه پوره کړي، خو د ورځپاڼو یو ډول ورته ویلی شو په تاریخ کې، او سړی دغسې قضاوت کولی شي چې د اوسنیو ورځپاڼو سره ډېر فرق نه و یا هغه څه پکې و چې په اوسنیو ورځپاڼو کې شته. دویم چاپ او اخبارونه دي. په 15مه پیړۍ کې د جوهانس ګوتنبرګ لخوا د چاپ د مطبوعاتو اختراع د معلوماتو په خپرېدو کې انقلاب راوست. د چاپ ماشین او مطبعې دا کار اسانه کړ په یو وخت زیات خلکو ته لیکل ورسول شي، په کم وخت کې ډېر خلک مستفید شي. لومړنۍ چاپ شوې ورځپاڼه یعنی چې د اوسنۍ ورځپاڼې سره ورته والی درلود د ننني عصر، د کارلس لخوا د ریلیشن په نوم باندې په 1615 زیږدیز کال کې د آلمان سټراسبورګ ښار کې خپره شوه. بیا په 18مه او 18مه پیړیو کې د ورځپاڼو وده د سیاسي بیان او د روښانتیا په وخت کې د افکارو د خپرېدلو د وسیلې په توګه ولیدل شوه او خپل اغېز یې وښود. تاسې په د سلایډ په چپ اړخ کې جان کارلوس عکس وینئ او د ده لنډه بیوګرافي په انګلیسي باندې وینئ. له 1515 تر 1634 پورې د ژوند کړی ده. د نننۍ ورځپاڼې بنسټګر بللی شو. صنعتي انقلاب او ډلهییز جریان. 19مه پیړۍ د چاپ په ټکنالوژي کې د پام وړ پرمختګونو پیړۍ وه چې د ورځپاڼو د ډلهییز تولید او ویش کار پکې وشو. پنې پریس په متحده ایالاتو کې راڅرګند شو، ورځپاڼې د عامو خلکو لپاره ارزانه کړې. دا دوره د تحقیقاتي ژورنالیزم د پراختیا او د ژورنالیستي معیارونو د رامنځته کېدو شاهده وه. څلورم، زیړ ژورنالیزم او څېړنیز راپور ورکول. یوه یادونه ضرور ده چې په چپ اړخ کې تاسې د
ایغې لومړنۍ ورځپاڼې یوه کاپي لومړنۍ نه سو ورته ویلی ځکه په 1621 کې خپره سوې ده، خو یوه کاپي موجوده ده چې د ریلیشن په نوم باندې د کاروس لخوا خپرېدله په سټراسبورګ کې. څلورم بحث دی زیړ ژورنالیزم او څېړنیز راپور ورکول. د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې زیړ ژورنالیزم ډېر شهرت وموند. د اساسیت، مبالغې او ډیری وخت په غیر اخلاقي کړنو مشهور. د زیړ ژورنالیزم مخه په هر صورت د لوستونکو جذبول دي، د ورځپاڼو خرڅول دي. په دې دوران کې ژورنالیستانو لکه نیلی بلی او ویلز بارنټ په وسیله د تحقیقاتي راپور ورکونې سلسله ولیدل سوه چې ټولنیز مسایل او فساد به افشا کول او دغه مثبت اړخ هم بللی سو د زیړ ژورنالیزم. پنځم بحث دی نشر ژورنالیزم او نوې رسنۍ یا ملټي میډیا. د 20مې پیړۍ په نیمایي کې د ژورنالیزم لپاره د نویو وسیلو په توګه د راډیو او تلویزیون وده ولیدل شوه او د دې خپراوی دستي او ډایرکټ هم راډیو لایف سټوډیو لرله، غږ په ژوندۍ بڼه خپرېده، مرکه، خبرونه، بحثونه، تبصرې، کوم سانسور ایډیټ پرته ډایرکټ د هوا څپو ته تلل او کوچنی رادیو ریسیورونه ترلاسه کول، خلکو اوریدل او خپل اغیز یې ښنده. او ټلویزیون هم داسې په یوه لایف سټوډیو کې که هر پروګرام ډایرکټ له ثبت سره سره هم عکس هم یې غږ د دنیا لر و بر ته خپرېده. دا چې وروسته قرار تکاملي پړاوونه ووال، سپوږمکۍ ته خبر ولاړه، د ډیش ټي وي له لارې د نړۍ په یو بل سر کې د چینلونو اورېدل دود سول. په دې باندې به انشاءالله وروسته بحث کوو. د 20مې پیړۍ په وروستیو کې د انټرنیټ په راتګ سره ډیجیټل ژورنالیزم پراختیا او شهرت ترلاسه کړ او خبري سازمانونو یا خبري اژانسونو ته دا توان ورکړ چې خپل خبرونې نړیوالو لیدونکو ته ورسوي. یعنی خبري ادارې رامنځته شوې، خبرونه به یې راټولول، په راډیو ټلویزیونونو به یې پلورل او په دې کې هر چا خپله برخه ګټه ترلاسه کوله. شپږم بحث دی مدني ژورنالیزم او ټولنیزې رسنۍ. په 21مه پیړۍ کې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونو پراخېدو د رسنیو منظره بدله کړه. مدني ژورنالیزم یعنی د عامو خلکو په اړه د خبرونو، راپورونو او معلوماتو شریکولو بحث ده. له مدني ژورنالیزم سره بله تړلې موضوع چې په تېرو 12 لسیزو کې پراخ اغېز نه هیڅوک انکار نشي کولی د اجتماعي رسنیو پلیټفارمونه دي: فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ګوګل پلس، لینکډین. دغو په تېرو 12 لسیزو کې په بیلابیلو برخو اقتصاد، سیاست، سټایل، سوداګري، سفر، هره برخه کې خپل اغېز څرګند کړی دی. هیڅوک ترې انکار نشي کولی. نړیوال سازمانونه، دولتونه، عام خلک او لوی کمپنۍ او ټول په دې برخه کې په سرمایه ګزاري باندې بوخت دي او په راتلونکو کلونو کې په خپلو تجارتي، سیاسي، ستراتیژیکو او اړخیزو پلانونو کې دې ته خاص پام لري چې په سوشل میډیا کې څنګه خپل اغېز سوداګریزو اعلاناتو او تبلیغاتو ته کار ووایي. د مدني ژورنالیزم په ایجاد او په اجتماعي رسنیو کې د ډېرې بې بندوباریو پراخې بیان ازادۍ له کبله د مسلکي کارکوونکو ژورنالیستانو لخوا د رامنځته شوې منځپانګې او نامسلکو کسانو له لوري د غلطو معلوماتو ترمنځ د حدودو د روښانه کولو په اړه اندېښنې راپورته شوې. راځو د ننني لومړني درسي پروګرام نتیجه ګیري ته. دا یادونه مهمه ده چې ژورنالیزم یو محرک ډګر دی او نوي پرمختګونه په دوامداره توګه د دې ډګر د صنعت او تولید بڼه بدلوي. د اوسني ژورنالیزم په اړه هر اړخیز او تازه درک ترلاسه کولو لپاره زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن او سوشل میډیا پاڼو کې په دې پریزنټیشن سربیره نور ګټور لینکونه هم اچوم. کومې پوښتنې لرئ په کمنټونو کې شریکې کړئ. دا د ژورنالیزم درسونو لړۍ لومړنی پروګرام چې ما احسان الله سمون درته ده عبدالرحیم فدا په تخنیکي همکارۍ ثبت کړ. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارو. د ویډیو په شیر کولو، د چینل په ملاتړ کې ستاسو هر اړخیزه همکاري اړینه ده. مننه.